جنة لا مغفرة وجنة عرضها السماوات والأرض آغی جنت تیوبل نمخیوالی اٹھئی چمچی پراخی داغی برابر دا اسمانونو دزمکدان تاپو اغیر پراخا دیتنگی تشبیح ورکا موافق دا عقل نخل تین اغر شیطا تا معلوم نو کہ اسمان ازمکی نمغٹ تینو خبیتا نکوئی دینو دا تشبیح دی سروت اعدت للمتقین آغا جنت تا جلتیو پی کم چی متقیانو جنتیانو متقیانو تا تیر کشوی دیں دا متقیان سوک دی مدل للمتقین مدل تا متقی تعریف تا گروہ الذین ينفقون في السراء والضراء دا متقیان خلق دیں چی خیراتنا کئی في السراء والضراء پراخت علی کی اور فقط تالیں کی اس طرح پمالداریں کی والضراء اور پغریبیں کی زکاة پغریب پالشتا پغریب پالشتا کمما رزقنا ينفقون نیوال زکاة مراکی رسلورم اتی بارکی الذین ينفقون في السراء والضراء ضراء یومانا تنگستی رو چی غریبیم خیرات کے اور غریب چی خیرات کے خود زکاة نہ دیکھنا وہ عام خیرات نہ دیکھنا اور علامہ قرطبی رحمت اللہ علیہ وسلم ترجمہ دی اوی الذین ينفقون فی السراء آغا چقات تالی کی ام خیرات کئی آقا برات تالی کی اوقات تالی کی اہم خیرات کئی مالداری کم خیرات کئی غریبی کم خیرات کئی علامہ قرطبی فرمائی یو ترجمہ دام کی دیشی چی فی السراء ودنو خوشحالی کم خیرات کی والضراء ومڑو کم خیرات کیا جواب ہے کہ مڑو کی دوی خیرات کیا تفسیر قرطبی گورے دلتا ترجمہ گئی ضراء یو ترجمہ پا مصیبت طرح گڑی رہے ہم پا خوشحالی کی خیرات کی ہم پا مصیبت کی خیرات کی ایدہ متقیان اور زمان ودنو کی مولی مئی زمان ملک کی خیرات کی کرن دا متقیان نے قرآن کریم دوی تا ہدایت سے اور چدا نہ مانی کئی بھی ترجمے کرنا کئی بھی ترجمے جسم رہی کئی نور بم کے گمراہ کی گئی تھا نور بم سبب میں گمراہی رضی پارا جوڑی گئی اس متقیان داخل ہے کہ کم خیراتن والا ہے یہ پوری خان بھی کرنے ویدہ حلوہ شریف والا ہے مولانا حلوہ پوری مقان نہیں شمائل کے حدیث مبارک دی کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب الحلوہ والعسل نسو کی ترجمہ پر حلو سر کئی چیز نبی علیہ السلام خوب سیز خوب اور تو حلوہ شریف بدل رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم حلوہ پاکا ہوا تو کہ چاہتے محبت کی ایمان ہوئی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی حضرت نبی علیہ السلام سر ملموما اور پیولوگی کے نور ترکاریم پرتا ہوا وحم ہوا تو بار کردو شریف پکے پروتو کردو رسول اللہ مبارک میں ہو کہتے چی پلی کاسا کی کردو لٹاولو دا کوئی شم چی دا پاک لے یہاں نے ورزنا سرمرگا پوری وائی تھی زمان پٹولو انگولو کی دا کردو سر ریر مینا دا مینا چی چاہ کی کنا دو محبوب کردو پاک سیرنا امام یوسف رحمت اللہ علیہ ہارون رشید بادشاہ کرو ندی کی دا بادشاہ دربار کی روڑی تیارہ دا قسم قسم ترکاریانی دی پلیر کی یو پلیر کی کردو شریف پروت دا چاہو ہے کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کردو شریف پاکو دا یو وزیر پکیو ہے کہ زمان الودیشی قاضی ابو یوسف رحمت اللہ علیہ لا سنیو وی علی بالنطع والجن ذرہ تاغا سرمن راوڑی پکما وچی قاضی مجرم کملو نطع ورطوئی اور زمان درم راوڑی اور رشید بادشاہ ہوتی ولی ویدہ وجود دی پدورو باندے واما دا رسول اللہ مبارک بیدبی کری دا وہ اینے شوچی دا نبی علیہ السلام کا دو شریف خواہ دوی زمان بلیشی دی وقت کی ولی دا خبر کولا وزیر بادشاہ تا دیر گرام دیر سواری ورطوئی کا مار پی کوئی نا برداتی کولی شم چنن نباب بقاضی نیم بطلارم نم اتفاقرم دی کولی شم و دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گوستاق و بیادب نشم مار کولی فقیلتا قاضیان نارون تلی زمانی قاضیان کو مولانا سے گروہ ہو سکتا ہے یو پیشن نہیں
طلاق تصدیقات درې طلاق او وګرځاو او اداره جهي طلاق. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين وغضوا عليها بالنواجذ. محمود فرمای زما طریقې او زما د صحابو طریقې لکه نیول پتا څو لازمي دي او د صحابو په مسلک باندې د جامع پراخونو چکر لګوي لکه ولې صحیح وایي. عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې تمام صحابه راغون شل، اجماع د صحابه په دې باندې راځه چې درې طلاق په یو ټیم چا بیبي ته ورکړل دا مغلظ دي او څلورو امامانو اجماع په دې ده. هغه حدیث دروغجن چې خلکو ته منافقت لپاره وایي چې موږ څلورو مذهبونو نه وجو نه دی وتلي دي خروج من المذهب دی مذاهب 40 وتلي په څلورو ائمو کې د هیڅ چا قول هم داسې نشته دی چې درې طلاق په یو ځای باندې مغلظ نه دي بلکې مغلظ. او دیوی مونږه اهل سنت والجماعه دروغجنو اهل السنه هم مراد سنت نبوي دي والجماعه مراد جماعت الصحابه دي تر صحابه دشمني. دا حدیث سرګرده په پاکستان کې دوه کیسټو کې بیان درته کړی مونږ ته پدې دي. وی عمر فاروق رضی الله عنه یاد کړی دی دوه کیسټې دي 2 غنټې بیان دی. وی 250 ځای د قران او سنت خلاف کړی دی. شیخان کافر دي که کافر نه دي جواب راکړه. کافر دي. او شیخان امیر معاویه رضی الله عنه د شام ګستاخ دي د عمر فاروق د عثمان ذوالنورین د صدیق اکبر پشمار د شپږو صحابه او دشمنی کوي. یو سنی ګورې نه کیږي چې هغه د شیر نور کې یا د نور کور ورته پیدا د صحابه او ګستاخ دي. او چې وابیان او حدیث بار بار د تمام صحابه او ګستاخ دي نو خپل ویمو ته کوي مړ ژوندې مو ته کوي د تاسو ایمان دي. علماءنا وهابيان تمام كتب ورسائل مشهور ودك جنة خبرنا هذا موقوفا ولا حجة في الموقوفات. تسمعنا يقول علماء کوئی موقوف 4 طویل کیږي د صحابي په توی تویل. هذا موقوف صحابي خبره کې پیش کې ودا کو موقوف د صحابي خبره ده. لا حجة في الموقوفات د صحابه خبره دلیل بار بار په خپل دا وایي ولتاسو ندی کتلی چې په دیوالو لیکلي اهل حدیث کې رسول کتاب الله او سنت رسول اهل حدیث بدل نه کتاب الله او سنت رسول صحابه ته څه کوي واعظ عرض دا ټول چې قران کریم متقیان او ظاهر او متقیان ته تفوزلی دي چې هغه خلک چې خیراتونه والي اته دی ور پوری خان دی قران کریم دې ته متقیان وایي. د دې په مقابل د متقیان صوفي د متقیانو په مقابله کې دو جماعت نور دي. یو د منافقانو دی یو د منافقانو دی او یو د منکری صدقات چې هغه دور کې دغه جماعت مشرکین چې چټ منکرو. شعار د منافق څه شی دی په مسله د ایثار ثواب او تصدق. سورې منافقون دا عوام دې ګمان کوي چې دا منافق بیا لکې لري یا بختر لري دا نه. دا منافق دا کلمه ستانه کلکول کلمه چې وایي لا اله الا الله محمد رسول الله ایشوا یا کلمه شهادت چې وایي اشهد ان لا اله الا الله الله اله یو تاکید پیش کړي. منافق چې کلمه وایي څنګه وایي اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله. محبوب منافقان جستا دربار تراشي نو دا خبر کئی نشهد منگوائی کرن چی انکا لرسول اللہ یقینا تا خاما قاد ربی کریم رسولین. ایک کلمه شهادت مؤکده په یو تاکید وی ان هغه مؤکده په تاکیدین وی لرسول الله. استانه لکه کلمه وایي دې کلمه نه وایي تو کوئی کې دا منافق په مونږ نه دی وړي نه دی. دې زمانه منافق پتا پتی مونږ دې زمانه منافقان امام الانبیاء پتی مونږ نه کوي. عبد الله ابن ابي ابن سلول مونږ نه کوي ولحجنا في حج تمضي تو کارونه دي منافق دي. یو کاردار چې منافق د دین هر کار کولای شي خو له جهاد نشي کولای. جهاد نه کوي ولا جهاد به منکر وي او لاسته کې چې د جهاد کوم فضایل دي نو بل لار باندې ویچت پان نه.
دا یوم 50 کروڑ باندې چې قبليږي دا خصوصیت د جهاد دې چې د پاول صف کې لګي پیری کې نور قبليږي سوا د جهاد نه دا اجر یو عمل کې نه ملایږي نه په پیری مور دې کې دی داشتا او نه په تبلیغ کې شته دی او نه په علم کې شته او نه په دین په بل کار کې شته او چې څوک چې چسپانه په بل لار باندې دا بدر حقیقت دې د جهاد منګری وو منافقان اور مسئلہ تصدق کے شعار تلری شعار ادارے سورہ منافقون یولسم نمبر 1 کی دا تختار شوی هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله منافقان سوگری هم الذين دا خلق دین يقولون خلق التوائی لا تنفقوا على من عند رسول الله لرسول الله مبارک پمرګرو خیرات مګویان دغه خلک منافقان دي هغه زمانہ کې منافق څوک چې خلکو ته ویلي لا تنفقوا خیرات مګوا اوس چې تاسو ته پرې کړو چې څوک وایي خیرات مګوا درته زړه مولانو یې کنه نوی مولانه ده قرآن کریم په حواله لا تنفقوا دا ندا او شعار د چا دی د منافق دا منافق دا چې عقیده کې بیا نور مرداري نه خو نفاق په عقیده وی شي ورنه عملي نفاق ته برابر دي الجماعة سنة المؤكدة لا يتركها الا منافق جمع پر خود عمل د منافق نه عملي نفاق محمد نور علماء نے لکڑی کی عقیده وی حمله کو عملي حمله خدا شعار د منافق د چلاتون خیرات مکه او بل څه چل گئی تحدید نه کوي تحدید یو خلق منی کوي او بل دا نه وي چرته کته د زمي مرد لارشي او د جمعې مانځو بیان یو تل کار ووري خدا هر عمل صفات پته ووري خدا خیرات صفات پته وانه تحدید نه کوي په طعام المسکین ما او دا چې تحدید په طعام المسکین باندې نه کوي قران کریم دا کار د جهنمی خورل کوي زمون مليان د زکات صفات کوي کنه یدی ور پوری خان دی ویلا بیا ور بشي میدان نه پاره دا خیرات چې پچ راوخلی ویلا ځان نه پاره لګیا دا ودی دا پیتا ولدا زړه علماء ځان نه پاره نه دي دا تاسو لپاره لګیا دي تاسو لپاره دې دردي ستامړی تا دعا کوي دا ستاګه او تا د مړی ګټه ده کنه دې تا کوي دې مړی په دې خیرات تو کنه دا ما خو نه ستاګه تر ستامړې په بخلی شي کنه نو دا هغه غیرتمن خلک دي چې په ژوند کې هم در سره دي او چې ته د دنیا نه لاړ چې په قبر کې پروت یم دا در باندې غیرت کوي ستا پر سره جنګونه کوي یعنې ته خو مړی کله سره در پسې خیرات ونه کړي زمونږ در باندې ته په ګرځونو هم تا ونیو او نسکورم په قبر کې تا ځوړندې مونږ دې څه کوو او دا مونږ په تا خبر کېږو مونږ وایي چې قبر کې پروت یو ګناه کې بنېولی شوي خیرات در پسې وشي دا پسې وبخي دا داړه مليان راټینګي چې دا تاسو د مرګ او ژوند دوستان دي هر حالت کې تاسو سره وفات تیار دي دغه په ژوند کې په حیا په نه خو د غیرت نه کار نه کوي لکه ژوند کې مشرکان نه کوي بدعتيان هم درته وي او چې مرشوي کنه چې مرشوي نو هغه کړي چې زوی ته احتیاط نه کړي او بچي حفظ القرآن ته کېنولې مدرسې ته لګلې او د بیکار خلکو مدرسې کې سبق ویلې هغه خپل ته دعا در په دینه کې چې بیا بل مولا راشي ودلته دعا کوي کینا دا بدعت دي د الله وکړه دا بدعت دي دا مکه معذر مسلم شریف کی روایت تھی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ چې کله وفات شو صحابه کرام دغه حکایت کوي مونږ دې کور کې راغون شو او موږ د عمر فاروق رضی الله عنه لپاره د مغفرت دعا وکړه دا د مونږ په کور کې د تعزیت دعا ده د مسلم شریف د حدیث نه ثابت ده او روایت د مشکات کې دا راځي چې یغفر الله لمیتک محبوب یو مرده ولغه خاندان دا غي تو خلکو ته ویل الله دې تاسو مونږ ته بخاله وکي دا مونږ د مونږ کور ته ځو کاندل خو نه کوو هم دا خبره کوي چې الله دې مړ وو دا د تعزیت دعا ده پیدا بدعت نه را سنت دا نبی اسلام کړي دا صحابه کړي سنت په دې معنی طریقه مسلوک په دین هغه مسلون نه چې څوک اعتراض وکړي چې مو صحابه نه سنت راځي دا ډېر معنی ده
سنت کو پیسرہ دا عقیدی دا متکلمین و بانے بلا معنی رہی اور سنت محدثین حدیث توائی اور سنت منگ ہوتا سے واجب و مستحب و من کی رتبی توائی دا اصطلاحات مقصد میں دار کہ تحدید نہ گئی لکل کلال تقررنو کی وائے مزیم آگا ہمی سڑے کہ بچے مدرسی تلے گلے و دے غریب پر اسپی لگی لکل بگئی اور دیڑی گئی کہ زمان بچے و سبق ہوئی اور دا براشی سب مڑے و زمان قبر سب فاتحہ ہوئی کہ احتیاط دیو نکو اور دا دی حقانی علماء و مدرسی تلی بچے و نلے گا اور اصلی ویداری تلی ہو لے گا نبی اقبل سب دعا در تلگئی چی بلی در تکی اب منا گئی نوائی مہاگا قاری و آگا مولا چتانے گلے اور تا پر خیرات و دعا نکلی و بلم چی منا گئی کاشتا دا بٹای خرکار تے جوڑ کرے دیر بخوا نگا تعلیم مولانا چتا بچے استا دا بٹای خرکار وینو خوا عقیدہ کو بے جوڑا و بل مولا کو بے دعانا نمونی کونی کون بفتح الواو دا لازمیون ندے دا اضل یدل دے باب دے فعال دے دا یدل ندے یدل دے یدل بھی کتیرا تو فاعل ضمیر دے چراجی رب ذوالجلال دے ضمیر دا بھی راجی دے امتلاو دا قرآن لرا یا قرآن کریم لرا اور کتیران چلے صفت دا پارا دا مفعول بھی مقدر دی چارا مفعول جوڑی گی دے ذل دے نمانا دا شو چی یدل ربی کریم گمراہ کئی بین فامتلو دا کلام شریف و دا کتاب شریف بارنی کثیرن دیر خلقا کلام شریف تناز دی خود کلام شریف غلط ترجمہ کئی الہ العالمین نکلی کلام کو جاغی گمراہ کی قرآن کریم ترجمہ کی گمراہ کی وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا ہدایت کے الہ العالمین پتہ کلام بند کثیرن دیر لرام اور کلام شریف دا اختار اکرام کہ قرآن عظیم الشان الہ العالمین دا دے پوجہ سا قوم گمراہ کئی دا دے پوجہ سا خلق تا ہدایت کیا اے دا رب ذوالجلال کلام شریف منتوضاحت کان اگر نوی جماعتون چی نوی پیدا دی اگر ایمات ہدایت پہ کر دیں دا زڑی عقیدی مسلمانانو ملیان یادیں چی داخل کی پی گمراہ کری دیں غیدات دیں تاثور توائی دا زڑی عقیدی مسلمانان ورطوائینا الہ العالمین منتبہ ہدایت کر دے و تاثوی پی گمراہ کری دیں نجب رشوہ مسئلہ پورا اختارا نشوہ تم اختار شوہ کہ رب کریم کلام شریفہ الہ پہ سوک گمراہ کئی اور سوچاتا پہ ہدایت کئی خوبت ہونے لگے دا کہ چاہتا ہدایت کئی اور سوک پہ گمراہ کئی لا پتہ ہونے لگے اے رب کریم کلام شریف لگنا اور وضاحتوں کا نن استفتاء دا کلام شریف نکو اور مستفتی من جوڑی گڑو مفتی کلام شریف جوڑا اور حضر قرآن کریم اور سلسلہ کئی خواہ کیونکہ تمہارا تو فلا وقت رکھی ہے اس لیول پھر اغلا ممکن ہو گزری کی نظر رکھ رکھی ہے اے ربی کریم کلام شریف تادا واضح رجستا پوج ربی کریم چاہتا ہدایت کے سوک بھی گمراہ کیا منتہا جماعت و خواہ چاہتا ہدایت جوڑے گی چاہتا سبب دا گمراہ جوڑے گی قرآن کریم جواب رکھا هدى للمتقين کلام شریف دا متقیان دا پارا ہدایت دے ولا يزيد الظالمين الا خسارا اور کلام شریف نزول ہدایتن الظالمانو فاسقانو بدکارو کارا سواد تاوان نسل دیتے نورم تاوان دیتے نورم عقیدہ خرابی دیتے کہا یو جنڈا ترجمہ کئی کنا اشکور لگیا ہدایت پر بیانم انہی نور پم پہ گمراہ کی گی ظالم قوم اور متقی رو پارا ہدایت بیا خبر اخکارا نشوان مقابل جانب ویز متقیما کلام شریف هدى للمتقین متقی تا ہدایت دے نظر روشنے والا ویدہ ماتا ہدایت دے
دغلی عقیدی مسلمان مولانا سے ورتوی نجمون متقیانیو او کلام شریف متقی ته ہدایت دین او دامون ته ہدایت دین پورا کارا نشو خبر بیا جواب راتی خبر پورا کارا شو دوم رخکارا شو ایک کلام شریف کو وجہ ربی کریم چاہتا ہدایت کئی سوک کی گمراہ کئی دویم استفسار داو شو چی چاہتا ہدایت کئی جواب ملو شو چی متقی ته ہدایت کئی او دا غوی